د افغان کرکټ ټیم لخوا د سکاټلند د ټیم له ماتې سره سم د کرکټ مینوال د کابل ښار سړکونه او واټونه ته راووتل او د خپل هیواد د کرکټ د ټیم بریا یې وستایله. دوی چې د افغانستان درې رنګه بیرغونه یې رپول په تودو احساساتو او جذبو سره د افغانستان زنده باد او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زنده باد نارې وهلې. دوی دعاګانې کولې او تاکید کاوه چې د هیواد د کرکټ ټیم یې د کرکټ په روانو نړیوالو سیالیو کې نورې مسابقې هم وګټي. توقع دارم که تیمای قوی را شکست بتوانیم امید فیروزی را به دست بیاره. ډیر زیاته خوشحالي احساس کوم په دې خاطر چې افغانستان بریا غواړي چې ورلد کپ راوړي او ډیر بریا لاس راوړي. پر افغانستان سربیره په استرالیا کې هم میشتو افغانانو د لوبې له ګټلو وروسته د خوښۍ غونډې کړې. د افغان ټیم لوبغاړی سمیع الله شینواری چې په دې مسابقه کې تر نورو ښه بیټینګ وکړ د لوبې وروسته په یوه خبري کانفرانس کې له سکاټلند سره د مسابقې په هکله وویل. کله چې موږ وګټله نو چیغه مو کړه. یوه چیغه وه خو ډېره پیاوړې. دا یو څه و چې وشول او ویلی هم نشم چې ولې وشول. دا د کرکټ یوه برخه ده. له خدای نه شکرګزار یم چې موږ نن په یوې ویکټې لوبه وګټله. له 2000 لومړي کال وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم وتوانید چې په یو لړ ملي او نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي او لاسته راوړنې ولري. خلک وایي د افغانستان د کرکټ ټیم په ډېرو ابتدایي امکاناتو توانېدلی چې په وروستیو کلونو کې د اسیایي هیوادونو د کرکټ په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړي. د سکاټلند له کرکټ ټیم څخه د لوبې ګټل نه یوازې دا چې په کابل ښار کې ونمانځل شول بلکې د خوست، پکتیا، جلال آباد او کندهار په ښارونو کې هم د کرکټ مینوالو ورته غونډې کړي او په تودو احساساتو یې د هېواد د کرکټ د ټیم بریا ستایلې ده.